اوس به هغه عذرونه درته بیان کم چې په هغو سره د جماعت لمونځ ساقطیږي یا پرېښول کېدلی سي. ورونو څرنګه چې مخکې مو وویل چې جماعت سنت مؤکده بلکې د واجب په درجه کې دی او په پرېښولو یې سړی ګناهکاره کیږي، خو دغه جماعت ته حاضرېدل په یوه سره د دغه راتلونکو شیانو ساقطیږي. اول داسې شدید باران چې و مسجد ته تلل مشکل سي. دوهم شدید یخ. دریم که پر دې بیرېدی چې زه جماعت ته ولاړ سم، ما یا زما اولادو یا زما کورنۍ یا زما مال ته ضرر رسیږي. څلورم شدیده تاریکه. پنځم بندیګرت. شپږم ړوندوالی. اووم فلج کېدل. اتم هغه څوک چې لاس یا پښه پرې وي. نهم مریض. لسم شل. یولسم د لارو او کوڅو چکر کېدل. دولسم ضعیفه سپینږیري. دیارلسم د فقهي مسائلو زده کول. څوارلسم د لوږې په وخت کې د ډوډۍ حاضرېدل. پنځلسم د مریض پرستاري کول. شپاړسم د سفر د پاره آمادګي او تیاری نیول، خو په خپله په سفر کې د جماعت لمونځ نه ساقطیږي. اوولسم په شپه کې شدید باد او توپان. اوس به هغه شیان در وښیم چې د امامت دپاره تر نورو ښه او بهتر دي.